چې ښځه او خاوند په یو کټ کې پراته وي دواړو سره موبایل یو په یو کې مصروف وي بل وګره کي دا ځان له مزه کوي دې ځان له مزه او بیا موبایل سر ته کي او دواړه ویده شي بیا راپاسي بیا هغه کیسه سټارټه شو نو دې در سره دوی په ژوند کې دا راشي چې دوی د یو بل نه لرې شي او چې لرې شي نو دا جنګ جګړې څه شي دا ډېرې شي خلاصه دا ده چې څومره په کور کې بېدیني ډېرې دومره په هغه کور کې برکت مینه محبت دا به کېږي د خپلو کورونو خیال کوئ او خپل کور یو یعنې زه درته طریقه وښیم د ژوند د تېرولو د خپل کور دپاره اصول کېدی اصول د سړی اصول دا دي چې زما کور کې هر شی چې استعمالېږي د هغې به یو حد د ګپ شپ ځان له وخت دی د بچو سره د مشورو د صلاح کولو د نصیحت ځان له وخت دی بهر ته د وتو ځان له وخت دی موبایل استعمالول ټي وي کته ماشومان ځان له کارټونان ګوري د هغې ځان له یو وخت دی د دیندارۍ خپل وخت دی داسې به بیا دا ژوند چې دی دا ډېر ښه روان او که داسې غوغاوي ژوند تېری غوغاوي دا چې هر څه چې وشو کېږي دي خو چې مونږ کور کې زه کور ته ورځم ډوډۍ تیارې او سهار کې پراټه راله راکوي او ښځه کور صفا کوي بس چې دا دوه درې کاره کېږي نور به ځي د شپې به ما سره سموي دې ته غوغاوي ژوند وي یعنې دې څه هدف نشته څه مقصد نشته خو چې هر څه وشو کېږي نو دې قسمه کور کې به جګړې او وراني هغه ډېر راشي